خبر امریکایي نظامیان بایدن د افغانستان مسله کې وښودو چې بې کفایت دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د امریکا نظامیان اوسنی سیاسيین فعالین په دې باور دي چې په ټوله کې نړۍ کې د تیر بیا په اوکراین کې اوسنی وضعیت رامنځته کېدو اصلي لامل په افغانستان کې د امریکا اقدامات دي. د ټرمپ په واکمنۍ پر مهال امریکا دفاع وزیر کریسټوفر میلر او د امریکا ګڼو نور پخوانیو نظامیانو چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې دا وښوده چې دوی د کړکېچن وضعیت د مدیریت وړتیا نه لري. نو له همدې امله یې د نړۍ کې ډېرې ډلې او هیوادونو په دې ته هڅېدلي چې نادریو او جګړو لاس پورې کړي. دوی همدا ویلي چې په افغانستان کې داسې اقدامات ترسره کړي چې امریکا پوځ او اداره یې له شرم سره مخامخ کړي دي او د نړۍ ویره ترې لرې کړې ده. دوی همدا راز ویلي امریکا اوسنی حکومت هم د نړۍ وضعیت په مدیریت کې ناکامه بولي او په دې باور دي چې بایدن یو کمزوری ولسمشر دی او د نړۍ رامنځته شوو نادرو او آرامولو وړتیا نه لري. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سي او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.